انس رضی الله عنه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل ویلې وی الله جل جلاله وی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي ای زما بنده ته چې دا کومې دعاوې کوې ته چې دا کومه توبه کاږې ته چې دا کوم ذکر کوې او ته چې د کومو ګناهو معافي له ما غواړې ای زما بنده زه دا تا ته در معافوم هېڅ باک به دې زما نه کېږي خو موږ د الله باندې ملامت سوي یو الله ته توبه کاږو الله زموږ ګناه معافوي د الله جل جلاله هېڅ باک په دې باندې نه کېږي الله په دې ته نه تاوان ورسېږي نه الله ته دا په الله څه اثر کوي لو بلغت ذنوبك عنان السماء انسان یا ابن آدم ای د آدم علیه السلام اولاد ای د آدم علیه السلام بچیانو که چیرې ستاسې ګناه وي د اسمان در کنارو پورې ورسېږي بیا در هغه وروسته تاسې راولاړ شي ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي ګناه وي دې در اسمانه ورسېدلې بیا رالې اوس دې توبه وکړم الله به عزت توبه قبلوم زه مهربانه یم زه له تا سره الله جل جلاله وایي دا ستا توبه ما ته قدرمنه ده بس اوس رالې اوس هم ښه موقع ده بس ټیک اوس توبه وکړه الله جل جلاله باندې ځان معاف یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا انسان ستا سره ډېرې خطاوې وسوي یوه دوې درې پنځه زر خطاوې څه وسوي حتی دونه خطاوې وسوي چې د ټولې ځمکې مخ یې ډک ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره خو لیکن یو کار دې نه دی کړی شرک دې نه دی کړی چې شي شرک د شرک سره ډېر پام کوئ زما ورونو خصوصا د زیارتو په کولو کې ډېر پام کوئ په سنت طریقه زیارت کوئ د اولیاء کرامو د بزرګانو په باره کې ډېر پام کوئ عقیده به مو دا نه وي چې دا بزرګ دا ولی دا پیر صاحب زما د خیر و د شر مالک دی عقیده به دې دا وي چې دا د الله یو نیک او صالح بنده دی د ده په ناسته باندې دا د الله جل جلاله په دین ښه خبر دی دا د الله او د الله د رسول لاره یې ټینګه نیولې ده زه چې دا شیخ صاحب ته دا پیر صاحب ته دا ولی ته زه ورځم الله جل جلاله باندې د ده د علم په برکت باندې د ده د صحبت په برکت باندې د ده د ذکر او د تسبیح په برکت باندې الله مان صالح نور به دې دا کېده نه وي چې د خیر د برخې تقسیموي چې شي پښتانه نه یې ملا درته راوګي یو چټۍ رایلک د پښین سید څه نوم یې دی الله دې رحم ورباندې وکړي بابی آغا رحمت الله تعالی علیه بابی آغا رحمت الله تعالی علیه د الله یو ملنګ و هغه خوارکی مجذوب و الله په دې نو مکلف کړی چې دا لمونځ وکړي خو لیونی و خوارکی او پښتانه به نه ورته ولاړ په ملا مې وټکه او چټۍ رایلکه اوس مې په دې نور نه پوهېږي چې بد زوی مړي زه دا چټۍ ته څه بولي چټۍ رایلکه چټۍ مټۍ نسته وروره دعا راته وکړه چې شي دعا وکړه دعا دونه مهم شی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه لوی مقام دی څونه لوی درجه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کمی درلوده خو نه درلوده رسول الله صلی الله علیه وسلم بل خلکو ټول دعا راته کوه نو ته د مؤمن د ایمان دغه دا ده چې رالې د نیکو صالحو سره خلکو سره به دعاوې وغواړې چې دعا راته وکړه چې الله رب العزت مې کېدلی شي ستا دعا الله جل جلاله ما لپاره قبول کړي او زه به نو دا نه وایم چې زه به نو د خلکو ته زه خو نو مولوي صاحب یم مفتي صاحب محترم یم زه نو دعا ته څه ضرورت لرم یا زما او ستا هېڅ فرق په دې کې نشته زه هم دونه محتاج یم لکه ته چې څونه محتاج یې زه به تا ته دعا وایم چې وروره ما په خپلو نیکو دعاو کې یا خپلو استادانو ته نور علماو ته یا ښو خلکو ته هر مؤمن ته به سړی دا وایي چې وروره په دعا کې مه یېروه دعا یې راته کوه ځکه دا سنت طریقه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته ویل هغه عمرې ته کړي یا اخی لا تنسانا فی صالح دعائک او کما قال علیه السلام ای ورورګیه په خپلو نیکو دعاو کې موږ مه یېروه نو چټۍ مټۍ نسته دعاوي دي څه شي دي دعاوي دي نو کله چې تاسې ګورئ په دې حدیث کې الله جل جلاله وایي ستا ګناوي دا ټوله ځمکه ځینې ډکه سي خو بیا هم رالې ما ته چې توبه وکښله زه ستا توبه قبلوم معافوم دي هېڅ باک ما پر دې باندې نه کېږي خو لیکن په شرط د دې چې شرک دې نه یې کړی چې دې نه یې کړی شرک دې نه یې کړی له کبره دې مدد نه یې غوښتی او د خدای ولیان عالم الغیب نه بولې استمداد فوق الاسباب ونه کې د دغو شرکي اعمالو سره
د دغه بدعاتو څخه د دې خرافاتو څخه دې ځان ساتلی. نور الله جل جلاله ما ته سر څه سیالي کوي؟ الله وایي زه دې معافوم، چې در اسمانه دې ګناه ورسېدلي زه دې معافوم. لیکن معافي سړی چیرې؟ د الله په عبادت باندې، په توبه باندې، په ذکر باندې، په تسبیح باندې، او د الله په کور کې خلکو په پښو کې ځان مه غورځوئ. هېڅ شی له ولاکه دی، هېڅ کیسه له په خدای کوه. هسې دې ځان په تکلیف کړی دی. سر په خلاص زورورې شکرانې دي وروله شکرانه چې ته ورکوې، خو دلته د خپل کلي کې وګوره چې یو مسکین و غریب دی، د الله بنده دی، کلمه وایي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي دی و د الله بندگان دي و قرآن دا وایي چې د خلکو سره ښه کوه و د الله رسول هم دغه وایي ښه کوه. رواخه دا یو دا شکرانه چې د ده ته دا دروش چې ده ته ورولې دا دلته د خپل کلي کې کونډې و یتیم ته ورکړه. د دې معنا نه ده چې د ښو خلکو سره ښه مه کوئ، یا چې ستا په وس باندې کوم ښه پرئ ناز دې پرئ د الله د اولیاو د الله د نیکو بندګانو سره کوئ. خو لږ احساس هم کوه، لږ فکر هم وهه، لږ چرت هم وهه چې زه دغه سړی چې دی دا زما د کلي همسایه، دا زما قریب، دا زما د اکا زوی، دا زما د ماما زوی، دا زما خپل قریب، دا زما ورور، دا ډېر محتاجه دی، ده سره ښه کوه. ما سه بله ورځ یو چا پوښتنه وکړه مولوي صاحب زموږ مولوي صاحب ته 1 لک 1.5 لک روپۍ سرسایه ورټولېږي، زه دا سرسایه مولوي صاحب ته ورکړم که یو بل مسکین ته ورکړم. او زه به نو رښتیا درته وایم، خلاف نه درته وایم، ما دا رقم جواب ورکړي. مال و دا مولوي صاحب ته یې ورکړه. 1 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ خو اوس د کور د 2 میاشتو خرڅ نه کېږي، که دغه نه ده قاعده که نه ده. نو مولوي صاحب په دا 1.5 لک روپۍ باندې ستا سترګې سرې شوې، مولوي صاحب والا سرمایدار اوس راسره پتې سو. ورې که وروره خو د کلي ملا دی 15 وخته لمونځ دی درکوي، اذانونه دی درته کوي، د جنازې لمونځ دی درکوي، غسل دغه په یو بل غم و شادي کې دی د سره ولاړ دی، مسجد ده سمبال کړی دی. خپله که دې 10 لکه روپۍ وګټلې کم یې بولې، د مولوي صاحب په 1 لک 1.5 لک روپۍ سرسایه دي، طبیعت خراب ته چې دی نه د زما پیسې ضایع سي. بیا مې ورته وویل مال نو دی وکړه، زه به ښه طریقه در وښم. د خپله سرسایه په خپلو قریبانو کې چې تا باندې ډېر ګران دی او ته ډېر محتاج بولې هغه ته یې ورکړه، لیکن یو غیرت نو بیا وکړه. دا مولوي صاحب چې دا ستا د مسجد دونه خدمت کوي چې لمنځونه دی درکوي، اذانونه دی درته کوي، په واده کې خوا دی خواره کوي، د سره ځي جنازې لمونځ که دا اوس ته مړ شي هم دی د جنازې لمونځ درکوي، نو بیا یو 10,000 روپۍ یا 60,000 روپۍ نورې واخله ده ته یې ورکړه. اخلاص سرسایه بیا بې شکر نه یې کښلی ته وه، زه هم په سرسایه بې شکر کښلی چې سرسایه ورکړم 10,000 روپۍ ملا ته چیرې ورتلي. د دې خبرو مقصد مې دا دی د الله د اولیاو د الله د نیکانو بندگانو خدمت کوئ چې څونه دې په وس باندې پرئ، لیکن عقیده به نه خرابوئ. څه به نه خرابوئ؟ عقیده به نه خرابوئ. زموږ ایمان و یقین دا دی چې زموږ خیر و شر د الله جل جلاله په لاس کې دی. الله موږ ته خیر رسوي او که د شر ساتلو هم څوک مې وساتي الله جل جلاله. اسلام دا وایي، زموږ دین دا وایي د نیکانو، د صالحینو، د بزرګانو، د اولیاء کرامو په صحبت کې خیر. ځکه موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام ته ولاړې. ما دا کیسه درته کړې ده که مې نه ده کړې؟ موسی علیه السلام حضرت خضر علیه السلام ته ولاړې او مقصد د ټولو د اولیاء کرامو د زیارت څخه مقصد دا دی چې دی تا په خپلو دعاو کې یاد کړي. لکه عمر رضی الله عنه چې اویس قرني رحمت الله تعالی علیه ته ویل وایي دعا راته وکړه. دلته په دې حدیث شریف کې دا راځي الله رب العزت د انسان ټولې ګناهونه معافوي، خو شرط دا دی چې چش به نه وي، شرک به نه وي. شرک به نه وي، د شرکه څخه به ځان ګورئ، عقیده به دې صحیح چې خیر و شر د الله جل جلاله په لاس کې دی. قبر ته د نیک صالح سړي قبر ته چې ورلیم دعا به کوې، پر قبر به طواف نه کوې، د قبر ډبرې به په جیب کې نه اچوې، خاورې بیا نه خورې، رشکۍ بیا نه راجلا کوې، دا ګرد غیر شرعي کارونه دي. هغه میت دی، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې امر کړي یو چې تاسې ورته ودرېږئ دعا به دې میت ته وکړي. څه به وکړئ؟ دعا. البته د توسل اقسام دي. یو البته زه د عالمه سبب په سبق باندې توسل زده کوي. څه شي؟ د توسل یو قسم دی، د توسل خلک کوي. دا به یو د یو عالمه څخه زده کوي، که رښتیا داسې دې زده و لکه د یو عالم و د ملا د بیا که دې توسل وکړي هېڅ پروا نه لري. که دې نه و زده د توسل پر ځای به دې استمداد کړی. چې به دې کړی؟ استمداد شرک دی، کفر دی. ځکه له دې شیانو څخه ځان وساتئ. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټول وبخښي. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفره. الله وایي تا دونه ګناوې کړي دي چې دا د ګناه د ځمکو مخ در اسمانه په ډکېږي.
اوس رالې توبه دې وکښله شرک دې نه دی کړی الله وایي د هغو نه مغفرت درته کوم د هغو نه معافي درته د هرې ګناه جلا جلا معافي درته کوم الله جل جلاله وایي الله رب العزت موږ او تاسې ټوله معاف کړي